بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. په تیر درسو کې ورته ګوره موږ ام اس ورډ ختم کړی سیسو. اوس راځو ورته ګوره دې ځای څخه ام اس اکسل شروع کوو. ام اس اکسل چې دی هم د افیس یو برخه ده. په افیس چې کله موږ انسټال کوو عموما په دې کې ام اس اکسل خپل راځي. ام اس ورډ چې انسټال شي خپل ام اس اکسل هم کېږي ورسره راځي. خو خبره ده دغه ام اس ورډ د ام اس اکسل چې دی اوس عموما چې دی موږ 2014 ام اس اکسل وایو. کولی شي چې 2014 انسټال کې مشکل نه لري، کولی شي هغه څه چیز کې استفاده وکړي. اوس نو زه راځم ورته ګورئ دې څخه دا ام اس اکسل دی دا راخلاصو. که چیرې دلته مې راخلاصوی راسي ګوره دلته ورته ولیکئ چې اکسل چې ورته ومې لیکئ ورته ګوره دا چیز درته راخلاصو. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس دلته لیکلي وینئ وایي بلینک ورک بوک. موږ اصلي صفحه چې دی دغه ده. اوس نو دا را روانه ورته ګوره وینئ لاندې دا چې جوړې صفحې دي وینئ. اوس وایي که راسي ورته ګوره پر دې باندې زه کلیک کوم ته باید د شکل باید چیز کې جوړې کړي. نو موږ اصلي کار د چیز سره د دې سره زه راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راخلاصي. نو چې کله دا خلاصو دا عموما چې مخامخ چې ویناست دا ټول چې د اکسل دی. وزت لیکلي بوک 1 په چیش کې دی په اکسل کې دی که او دا ورته ګوره په تیر درسو کې موږ تشریح کړی دی چې دا مینیمم دی میکسیمم دی سیسو کلوز دی. او راځم ورته ګوره وینئ پر دې باندې کلیک وکړئ دا خو ورته ګوره عموما دا دی. په دې کې هم دغه رقم هم فایل دی هم د انسرټ دی راځم تر ویو پورې ورته ګوره دغه رقم مینیو یعنې دی. او دغه رقم په هر مینیو کې خپل ګروپونه دي لکه کلیپ بورډ دی، فونټ دی، الیجمنټ دی، نمبر دی. په هر ګروپ کې خپل آیکنونه دي لکه کټ دی، کاپي دی، فارمیټ پرنټر دی، پیسټ دی. ورته ګوره دا چې کېږي دې څخه دا درته راځي. خو دلته په اکسل کې چې دی دا ټوله خانې دي داسې خانې دي. خو دا اکسل چې دی د دوه شیانو څخه جوړېږي د رو د قلم څخه. اوس ورته ګوره وینئ دا ا قلم دی، دا بي قلم دی، دا سی قلم دی او دا ورته ګوره وینئ اوله رو ده، دا دویمه رو ده، ورته ګوره وینئ دا درېیمه رو ده. مثلا دونه اندازه ورته ګوره روګان درته روان دي. خو دلته دا د رو د قلم څخه جوړ دی چې د شجک ولاړ دي هغه قلمونه دي چې پراته دي هغه چیش دي روګانې دي. او دا هر یو جلا چې د سیل دی دغه وینئ د خانه یا څه ویل کېږي ته سیل وایي. نو اوس دې ځای څخه زموږ سره په دغه کې چې دي شیټونه دي په وټ کې ورته ګوره موږ پیجن استعمالول او دلته بیا ورته ګوره عموما شیټونه دي. که لاندې راسي ورته ګوره وینئ شیټ 1 دی که پر دې باندې کلیک وکړئ شیټ 2 به درته راسي، شیټ 3 به راسي چې هر څو شیټونه ته اخلي ورته ګوره دلته چې کېږي درته راځي. لایک نه تر پایه پورې کولی چې ولاړ سي. نو دا عموما چې کار و د شیټو کار دی او هلته موږ چې استعمالول پیجن مو استعمالول سیسو عموما دا کار کوي. اوس که څوک درته وایي او دغه څخه وروسته دغه چې درته ګوره زوم ان دی زوم اوټ دی ورته ګوره وینئ د سکرول بار د سیسو پورته کښته کېږي او دا خو ورته ګوره برته ورته ګوره وینئ نارمل دی ورته ګوره پیج لیاوټ راځي ورته ګوره وینئ پیج بریک راځي. دا خپل ورته ګوره صفحو شکل دا شکل کې غواړي صفحه په دې شکل کې غواړي په دې شکل کې درته راځي په دې شکل کې غواړي په دې شکل کې درته راځي. دا عموما ورته ګوره بیا دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. خو په دې اکسل کې دا یو شی اضافه دی چې دغه دی ورته ګوره دې څه ویل کېږي دې ته فارمولا بار وایي. سیسو د فارمولا بار به چې دی عموما په ټول اکسل کې چې دی اضافه راځي درته. اوس که څوک ورته وایي چې یار په یوه شیټ کې څو روګانې دي وینې که ته وغواړې چې وینې په یوه شیټ کې څو روګانې دي. اوس دا روګانې چې دي ډېرې دي که ته راسې ورته ګوره وینې دلته پر دې باندې کلیک کوې دلته کښته را روانې دسې ورته ګوره وینې کې مشکلات جوړېږي ځکه چې دا بیخي بېحده ډېر دي. سیسو مثلا دلته راځي کلیک ورکوې کښته راځي سیسو دا بیخي ډېرې دي. نو بار دلته چې ودرېدلې دلته موږ سره په کیبورډ کې یو بټن دی کنټرول په نامه باندې CTRL لیکلی دی. کنټرول به ونیسئ پر دې خوا باندې زموږ سره دلته څلور بټنان دي. دلته ورته ګوره وینئ د اکتور لوړه ده، کښته اکتور علامه ده، چپه خواته اکتور علامه ده، رسه خواته اکتور علامه ده. که زه راسم ورته ګوره وینئ پر دغه کښته باندې کلیک وکړم سیسو دا لاندې اکتور علامه چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره اخر ته راورسولې چې په یوه شیټ کې 10,48,516 چې دي روګانې دي. سیسو دونه کله روګانې راځي. او که تو غواړې چې یاره زه قلمونه معلومومه نو برابر راسي ورته ګوره کنټرول به ونیسئ د لیفټ خوا دا به ووایه چې کله دې ورته ګوره وینئ اوس دلته لیکلي XFD. اوس XFD موږ ته نه راباندې چې یاره دا څو دي. که زه اوس وغواړم چې یاره دا ځان ته معلوموم چې دا څو دي نو بیا به راسي ورته ګوره دلته په فایل باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې را به سي اوپشن ته پر اوپشن باندې به کلیک وکړې دلته به فارمولې سره راسي سیسو دلته به چک پر ولګوئ چک پر ولګوئ بارې اوکې چې اوکې دي که ورته ګوره وینئ 16,384 قلمونه دي 10,48,516 چې دي روګانې دي. او که تو غواړې چې یار بېرته اول ته ځمه کنټرول نیسم لوړ اکتور علامه وم لوړ ته ځمه کنټرول نیسم چپه اکتور علامه وم دې خواته راغلم. او که تو غواړې چې بېرته دا زه غواړم چې واړوم بېرته چې شته ABC ته واړوم سیسو نو بېرته به راځي ورته ګوره فایل ته پر فایل باندې به کلیک وکړې اوپشن ته به راسي سیسو دلته به راسي ورته ګوره وینې پر دې باندې به کلیک وکړې د چک به ځینې خواته کې چا خواته کې اوکې که چې اوکې لیکې ورته ګوره وینې بېرته چې خپل ځای راته ولاړې سیسو دا کار کوي. دا خو دا کار کوي.
او دغه څخه وروسته که ته وغواړې چې یاره په دغه کې دغه قلم د یارو د زه غواړم چې دا یو قلم غټ سي، نو دلته چې ودرېدلې دا موږ به داسې ورپورته کړې ورته ګورو وینې دلته چې ودرېدلې برابر داسې په راکش کې چې راکش کې ورته ګورو وینې دونه اندازه غټ سو. او که زه راسم ورته ګورو وینې دلته ودرېږم دا داسې کې شم ورته ګورو وینې دا د قلم غټ سو. قلم غټېږي او که رو غټېږي رو غټېږي، خپل په خوښه ورته ګوره چې هر څه ورته ګوره ته غټې کولی چې غټې کړې او کوچني کړې چې کوچني کېږي. ماسک دلته ورپورته څه سو د دې ځای کېدو کش کې قلم غټېږي کې دې راکش کې ورته ګوره وینې چې غټېږي رو غټېږي دا په دې پورې چې مربوط دی. اوس د اکسل څخه مخکې چې هر شی ورته ګوره وینې د ټول څخه مخکې موږ چې ورته ګوره اول واره شروع کوو چې شروع کوو د دې ځای څخه ورته ګوره هم دی سیسو د هم د دا ځای څخه ورته ګوره دا ټوله وایي سیسو را روان تر پای پورې چې پورې تر دې ځای پورې دا ټوله ویل کېږي. اوس دغه اکثره شیان چې دي موږ په ایم اس ورډ کې ویلي دي سیسو د ایم اس ورډ ویډیوګانې خصوصي سرڅه په هغه کې درسره وګورئ درسره چیک یې کوئ دې ته ضرورت نشته چې ورته موږ مثلا تکرار کړو سیسو ځکه چې هغه موږ ویلي دي کار یې خلاص دی سیسو نو هغه چې ویلي دي ورته ګوره وینې دا ورته ګوره موږ ویلي دي چې دی کټ دی کاپي ده فارمیټ پرنټر دی پیسټ دی دا مو ویلي دي بورډ دی اټایلیک دی ورته ګوره وینې دا ټول شیان چې کړي دي ویلي مو دي سیسو نو دې ته ضرورت نشته چې ورته وخت پر ځای کوو دا خپله درسره وګورئ. او راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا ورته ګوره وینې دا بارډر دی که زه راسم ورته ګوره وینې زه دونه اندازه انتخابوم. اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ بوټم بارډر لاندې ورته ګوره بارډر رالی که بارون که تو غواړې چې یاره زه لوړ بارډر ورکوم راس ورته ګوره ته کلیک وکړه ټاپ بارډر لوړ ورکول کېږي لیفټ بارډر چپه خواته بارډر ورکول کېږي رایټ راسته خواته ورکول کېږي نو بارډر نه ورکول کېږي آل بارډر وینې د شاوخوا ورته ګوره وینې ګورته چې ورکول کېږي بارډر ورکول کېږي. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه نو بارډر باندې کلیک وکړئ بارډر نه ورکول کېږي. او که راسې دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا ټوله دا ځای څخه وینې ته دې ځای پورې دا ټوله ډبل بارډر سټیریک بارډرونه دي سیسو تیک بارډرونه دي هر کوم بارډر ورکول کېږي هر بارډر چې ته ورکوې کولی شي ولې کې هغه به درته راسي. او دغه څخه وروسته دلته به یې لیکلي ډراو ټیبل او دلته به یې لیکلي ډرا بارډر او دلته به یې لیکلي ډرا بارډر ګریډ. اوس ډرا بارډر داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې مثلا زه راځم ورته ګوره دلته درېږم زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره دا قلم دا دی رالی که ته وغواړې چې دا داسې په راکش کړې ورته ګوره وینې داسې قلم چې کېږي درته راځي خپل په خوښ ته کولی چې کې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي سو دا کار کوي وینې په دې صورت باندې. او که ته وغواړې چې نه زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ لا ګریډ ته راځم پر دې باندې کلیک وکړم دا بیا داسې کار کوي چې داسې په راکش کې ټول ورکول کېږي هغه چې د یوې خانې ته ورکول کېدی دا چې په راکش کې ټول ته ورته ګوره بارډر ورکول کېږي. او که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه ایرزر باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ اوس که په کار نه وي داسې په راکش کې ورته ګوره ایرزر وایي چې ځي ختم به شي که ورته ګوره بارډر غواړې بارډر ورکول کېږي که ایرزر باندې کلیک وکړې هغه بل چیز کېږي ختمېږي. اوس نو که زه پر دې باندې کلیک وکړم دا داسې په راکش کې ورته ګوره دا بارډر ورکول شو. او که ته وغواړې چې یاره زه ایرزر څخه استفاده کوم پر دې باندې کلیک وکړې ایرزر ختمېږي سو دا ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم نو دا ورته ګوره ومه چې ختم یې. او که ته وغواړې چې نه دا بارډر ته زه یو رنګ ورکوم چې رنګیم سي رنګ ورکول سي نو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه ورته ګوره کلر دلته کوم رنګ ورکوم داسې رنګ ورکوم کې داسې په راکش کې ورته ګوره وینې سور رنګ یې ورکړی دی رنګ په تا پر مربوط دی هر کوم رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي سو دا کار کوي. او دا کلر دی دا بیا د لین سټایلونه دي ته وغواړې چې دا لین کوم لین ولا ورکوې. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې داسې انتخاب کړم چې انتخاب دې کې دغه رقم لین ورته ورکول سو او درته راغلی. او که دې په کار نه نو راځئ ورته ګوره ته کلیک پر وکړئ ورته راځئ ورته ګوره ایرزر ته پر دې باندې کلیک وکړه دا داسې انتخاب کړه چې خاص کړې ورته ګوره عموما به چې ختم به شي د منځه به صحیح شو. نو که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه ورته ګوره وینې هر رقم ډیزاین چې ته اخلي کولی شي واخلې هغه به چې درته استعمال به شي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دلته لیکلي مور بارډر پر دې باندې کلیک وکړئ چې ورته ګوره وینې نور بارډرونه دا بارډرونه ورکولی شي هر بارډر چې ته ورکوې ورته ګوره هغه منطقه چې انتخاب کړي لوړ یې ورکوې مابینځ یې ورکوې کښت یې ورکوې یو بغل دی بل بغل دی وینې په دې صورت یې ورکوې بارډر په دې صورت بارډر ورکوې سو دا ورته ګوره مختلف ډیزاینونه دي هر کوم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته چې درته رابسي. نو دا چې کار دا عموما د بارډر کار سو او دا خو ویل چې شاته رنګ ورکوي کېږي لیکنه غټېږي کوچني کېږي. او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم زه غواړم چې دا خانه دونه اندازه غټه کړم او راځم ورته ګوره دا دونه اندازه غټوم اوس زه دلته درېږم سو راځم ورته لیکم چې شي نیم چې نیم دې ولیکئ سو. اوس که زه راسم ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې مابینځ ته راځي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دې خواته راځي وینې یوه خواته ځي مابینځ ته ځي دې خواته ځي هره خوا چې ته غواړې که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره لوړ ځي مابینځ ته راځي دې بغل ته راځي وینې او که پر دې باندې کلیک وکړې سر ته ځي پر دې بغل باندې دا دی موږ سره د سټایلونه دي چې هر کس سټایل چې اخلي. او که چیرې د خانه دونه اندازه کوچني مثلا غټه نه وي سو دونه اندازه کوچني بارکه لیکنه ولیکې دا و دا به کار وکړي دا به کار نه کوي ځکه چې هلته ځای نشته چې پورته کښته شي خو چې کله خانه غټه کړه سو نو عموما باندې کار کوي چې پورته کښته شي سو دا کار کوي. او که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې نیم چې ولیکئ سو
زه راځم ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره لیکنه په کوم خط روانې دورې به روانې او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره لیکنه په کوم خط روانې دورې به روانې سیسو خپل په خوښه لیکنه آیا دورې بیایي چپه خواته که رسه خواته بیا هر خوا چې ته بیا کولی شي ښې وایسي او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګوره وینې دا لیکنه ورته ګوره نوم په دې صورت کې درته غواړي راځي ورته ګوره دې ځای څخه په دې شکل کې درته غواړي راځي ورته ګوره په دې شکل کې درته غواړي ورته ګوره وینې نیم لیکلی دا دی لا یې ته نهې تر پایه پورې هر رقم ډیزاین چې ته نوم اخلې کولی چې هغه رقم نوم واخیستل سي هغه به درته چې سي درته راوسي او دا خو موږ ویلي دي اوس که پر دې باندې کلیک وکړې لیفټ ټو رایټ که ته چیرې وغواړې چې هغه دلته د انګلیش لیکنه کومه نو لیفټ ټو رایټ پر اول باندې کلیک وکړې لیفټ ټو رایټ کار کوي او که ته وغواړې چې هغه زه د پښتو لیکنه کوم سیسو نو بیا به راځي ورته ګوره پر دې باندې به کلیک کوي بیا نو ورته ګوره وینې رایټ ټو لیفټ بیا چې کېږي د پښتو لیکنه کېږي او دا خو عموما خپل په خوښه باندې چې هر رقم لیکنه کوي هغه رقم لیکنه چې کېږي کارول کېږي دا ورته ګوره وینې که چیرې په انګلیش لیکنه کوي پر دې باندې کلیک وکړه او پښتو لیکنه کوي پر دې باندې کلیک وکړه چې هلته بیا لغتونه یو د بله یوه خط بله خوا ته چې کېږي ځینه سیسو دا خو دا کار کوي دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او د هغه څخه وروسته راځم دې ته دلته لیکلي راب ټکسټ اوس که زه راسم ته ګورم مینې په دې ځای کې ورته ولیکم چې خان is a good boy and I am too دا مې ولیکله اوس که زه راسم ته ګورم مینې پر دې باندې کلیک وکړې نو ټول ورته ګوره دلته ځای سوه که نه سوه ګوره مخکې د کالم په شکل راویستو اوس یې د رو په شکل ټول یې دلته چې کړه ځای یې کړه دلې راته راغله او که چیرې زه راسم ته ګوره وینې دې ځای څخه ته ګوره وینې دا وینې د یوه خانه د دومه خانه درېیمه د څلورم ته څه راویشتي دي اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ټول به دلته چې ځای به سي نو په دې صورت که ته وغواړې چې ځای راولم او که چې درته راسي او که زه چې راسم ته ګوره دلته ورته ولیکمه چې مثلا نوم دې ولیکئ اوس که زه انټر کړم خو بلې خانې ته اوړي زه یا بلې خانې ته نه اوړي په د هغې کې دې لاندې راسي پلار نوم دې ولیکل سي نو زه راسم دلته ورته کوم نوم چې نوم دې ولیکئ سي سو نو بهر راځم ورته ګوره دې ځای څخه راځم نوم چې نوم دې ولیکئ نو بهر راسه کنټرول ونیسه الټ نوم الټ سپیس دا ولې کار نه کوي اوس کار نه کوي سیسو نه پوهېږم څه مشکل لري دا داسې ورته ګوره چې کله ته راسې ورته ګوره وینې دلته ودرېږې دلته ورته ولیکئ چې نوم سیسو مثلا زه راځم دلته ورته لیکم چې نوم دې ولیکئ اوس که زه وغواړم چې یاره دلته لاندې راسي سیسو نو بار به راسې ورته ګوره شیفټ الټ ونیسه سپیس ورته ګوره اوس کار نه کوي سیسو باره لاندې راځي چې کله لاندې رالی نو عموما ورته ګوره دا دلته څه کېږي بل مثلا دلته ورته ګوره خانه غټېږي سیسو د پلار نوم دې لیکی سي او که چیرې د هغه رقم لیکې مثلا ته ورته کې ولیکې نوم سپیس ورته لیکمه دلته ورته لیکم چې ولد سپیس ولدیت سیسو ولدیت دا دې ولیکله اوس که زه راسم دلته ودرېږم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا دې راغلی وینې نوم دلته راغلی او نور ورته ګوره چې څه دې څخه دلته انتخاب شو نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو او درته راوستې شو دا راب ټکسټ داسې کار کوي چې که چیرې لیکنه اضافه شوله دی په دغه ځای کې درته ځای ویستې شو چې هر څومره لیکنه ورغونه که درته چې کېږي ځای وي درته او راځي او د هغه څخه وروسته مرج ان سنټر ته راځم دلته لیکلي مرج ان سنټر دا داسې کار کوي که ته وغواړې چې زه راځم دون اندازه انتخابوم دا ټوله یو شي برکه راسې ورته ګوره پر مرج ان سنټر باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا ټوله چې یو شوه که نه شوه او که ته وغواړې چې نه زه راځم دا درې خانې انتخابوم راځم ورته ګورې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم ورته ګورې وینې دا درې خانې چې شولې یو شولې چې هر څومره اندازه ته انتخاب کړې که زه راسم ورته ګورې وینې دونه اندازه دا انتخابوم چې انتخاب دې کړې برکه راسې ورته ګورې وینې مرج ان سنټر ټوله یو شوه که نه شوه او که راسې ورته ګورې دې ځای څخه مرج اکراس بیا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک وکړې ورته ګورې وینې قلمونه نشته روګای نه دي شته او که راسم ورته ګورې وینې دې ځای څخه مرج سیل باندې کلیک وکړې مرج سیل هم داسې کار کوي لکه سنټر معنا مابین سیل معنا یوه خانه دواړه یو دي که دلته کلیک وکړې ورته ګورې وینې برته یو شو او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دلته لیکلي انمرج سیل بیا داسې کار کوي چې برته خپل زاړه حالت ته ولاړ شي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره برته خپل زاړه حالت ته سې شو نو دا چې کار و دا دې لپاره چې کېدل استعمالېدی او درته راتلی سې شو نو موږ اوس په دې ځای کې ورته ګوره څو شیان وویل یو کلیپ بورډ وویل فونټ مو وویل او ایلیجمنټ مو وویل نو دا ځای څخه ونیسته دې ځای کې پوره ایم ایس اکسل دا ټول وویل سې شو نن لپاره دونه قدر بس په راتلونکي درس کې مې کوي دا دوام ولا ورکو دا به انشاء الله خدای کوي چې کو وبې وایو او درته راپسې شو دا کار کوي بس